د ښار په جکسو کې ډېر ستړی شولم یاره چې اخر دا د جل محمد کاکو کور به یې چیرې هغه د یو ځوان ولاړ دی زه به پوښتنه جم وکړم و د ورسم سلام علیکم ځوانه ښه یې جوړ یې بیداره یې وعلیکم سلام ځوانه د جل محمد کاکو کور مې په کار دی وایي د پخواني پله سره چیرې د پخواني کلا سره خبر نه یم اعصاب یې را خراب که وخت یې را ضایع کړي خر لیونی وایي خپل ونی د جل محمد کاکو زو خدای دې راوله جوړ په خیر څنګه ښه یې جوړ یې بیداره یې چیرې دی جل محمد کاکو چیرې دی یار د سهاره ایستې په کور پسې ګرځه به دستي کور چیرې دی یار یاره زموږ کور خو داسې نږدې دی راځه زه دې بوځمه درځه چې ولاړ شو درځه دلته یو بل لیونی راباندې پېښ شو اعصاب یې راشه شرافت کاکو دلته کښېنه بس زه دلته کښېنم ښه جل محمد کاکو چیرې دی یاره هغه کور دی نو ورسه یو غږ ور وکړه ورته شرافت کاکو راغلی دی ستا پخوانی انډوال ورسه بابکه ستا پخوانی انډیوال راغلی دی وایي راسه ورسه څه د چنګ اوبه راوه یاره خو تږی شولم دا ګرده غرمستی په کور پسې ګرځېدلم یاره ډېر ستړی شوم څه یخې اوبه راوه ټیک دی ګلاس کمه دی وایي یاره ګزاره وکړه ویې څښه بس ټیک دی د غیبه کښېنم نو تا واورېده ما او دا ستا پلار بیخي ډېر وختونه یو ځای سره تېر کړي دي په ایران کې په ترکیه کې مسافرۍ سره کړي دي زما او د ده د انډوالي وله چې بیخي ګزر څه درته ووایم هغه سخت حالاتونه پر موږ راغله پر لارې به تلو ورور د ایران له همدا زموږ افغانان ډېر ستړي وله اوس خو موږ سپین ږیري سو هغه وخت لارې ډېرې سختې وې تا واورېده یو وخت زه ډېر ناجوړه ولم په ایران کې نو وره داسې دغه ولو دی تور شی معلومېدی ستا پلار ما ته ویله دا چیش دی ما ورته ویله ما جل محمد کاکو یاره دا خو د بزې پوست دی شرافت کاکو جیر نسې یا دقت نه کوم نو تا واورېده ما او دا ستا پلار یو وخت په ایران کې کار کوي په یو لوړ چت کې لګیا و زموږ دا خو ځوانۍ وې موږ وروره په هغه وخت کې د غوا غوړي خوړله اوس خو دا ډاډا غوړي دي دا کم اصل دا خو وروره دا نه دي په شاستۍ دا پلاستیکي ځوانۍ دي موږ به دا پنځه پارسله سیمټ پر دا اوږو باندې ما او دا ستا پلار و پنځم چت ته پورته کوئ ته یې وروره را روان یاست 2 ورځې مې بیلچه نه یې ویلې بیا و ملا مې خوږېږي که دا ښی نه ده اوه یو وخت بیا موږ د ما او ستا پلار جل محمد کاکو موږ د ترکیې پر سرحد باندې داسې ور اوښتلو وروره په دې حال کې چې دا ټکان سوه موږ وبېرېدلو پروت مې وکړ چې ولې مې هغه چې مې وکتل هغه د واده زرینې ټکان یې کړي وه نو دا رقم کیسې دي شرافت کاکو خدای دې راوله جیر نسې یا نه دې خېږم نو دا رقم کیسې دي انډواله خدای دې راوله شرافت کاکو دې غټ ونه کړې وایي پر ما دې لعنت سي چې زه د دا رقم چا کره راکړم د سهار راهیسې ما د نیم ژوند کیسې درته وکړې ته را روان یې خدای دې راوله دې غټ ونه کړې خدای دې راوله دې غټ ونه کړې لاړم یو خو دې ګیلاس نسته بل را روان یې خدای دې راوله دې غټ ونه کړې دا رقم کور کر ګرځه زه بیا ورځم نه